बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेर दर्स के कोम ستونزې وي ا پکچر نه بل آپشن چې دا هغه آنلاین پکچر ده. په هغه صورت کې چې موږ سره نیټ موجود وي ښه بیا موږ دغه آنلاین پکچر اکسس کوای شو، یعنی دینه آنلاین عکسونه هم راخواسته شو. فرض که تاسو یو ډیزاین کوئ په کمپیوټر کې دا ور باندې وګورئ ودا کلیک کوئ بلې موږ سره شیپ ته په ډیزاین کې په کمپیوټر کې چې ډېر استعمالیږي هغه شیپ ته هو شیپ بیخي ډېر استعمالیږي او ډېر ښه کمانډ دی په انزرټ ټیپ کې. یعنی موږ خو ویلي وو چې ورډ پروګرام موږ د کتابونو مجلو لیکلو ډیزاینول لپاره استعمالوو، خو په دغه کتابونو مجلو کې مثلا انویټیشن کارډ دی که نه، تصدیق پاڼه دو، اطلاعنامه دو، سرټیفیکیټ دی که نه، آی ډي کارډ دی، دغه هم ارځي. نو دې دپاره چې دا ډیزاین کو شیپ نه کو ورکولو. صحیح شو؟ په شیپ کې بېلابېل شکلونه موږ سره دي. دلته یو فارمیټ ورسره وغلو، دا خبره زده کړئ. دویمه خبره دا چې دغه ځای کې دغه هینډل بټن چې دو دا د روټیشن دپاره دو، او دریمه خبره دا زیډ پوینټ دی یو دا وایټ پوینټ دی، دا سپین ټکی او دا زیډ ټکی. دا سپین ټکی په دې معنی چې دا ریسایزینګ کی چېږي، یعنی سایز یوتوي او کوچنی کوي. دا زیډ ټکی ایډیټ کی ایډیټ، لکه مثلا دغه کارنر چې دی دغسې دا کونج داسې ګول دی که نه، ځین چې دا ګول ورک شي. فکر هم دی دا ګول باید ډیر شي. فکر هم دی لکه مثلا دا سټار زه رسموم سټار، په دې کې دا زیډ ټکی وینئ، ځین چې دغه څخه چې شي دغه ټکي دا ریسایز دپاره استعمالیږي. دا زده کړئ. ښه مثلا موږ یو کارت جوړوو، عادي کارت. ښه دغه ځای کې دا هم رسم کړه فارمیټ ټیپ تر څو دې ته یو رنګ ورکوو. دا تیار جوړ شوي رنګونه دي، مثلا دا رنګ مې ورکړو یا دا. صحیح شوه؟ هر څو یو بل شیپ رسموو، دغه ځای نه شیپ ورخواسته کېږي فارمیټ ټیپ نه، او د انزرټ نه هم شیپ ورخواسته کېږي. د انزرټ شیپ کې یو بل کمانډ دی ایډیټ شیپ. دا کلیک کا، په دې کې دوه کمانډونه دي. یو چینج شیپ، د تاسو چې کوم شیپ راخواستی دغه چینج کوئ، مثلا دې ته فرض کړه دې ته یا دې ته یا دې ته، مثلا دا هارټ ته. صحیح شوه؟ کنټرول زیډ یا دا ایډیټ کوئ، چینج شیپ به ووایو، دا ایډیټیبل شو. خو وینئ فکر هم ده خبره پوه شوئ؟ دا چې موږ ایډیټ کړو په دا چینج شیپ کې مې ایډیټ کړو. دا بلاک پوینټ دا تور ټکي څه دي؟ دا ته د شیپ د ایډیټ کولو واک دی کوي. که چېرې تاسو غواړئ چې دغه دا ځای ګول کړئ، دغسې روشئ. اوس خو دا خو کونج لري که نه، دغسې ګول کړئ. دا ځکه هینډلونه لري. خو وینې ګول شو. فکر هم دی لکه زه یو ډیزاین ته کې جوړ کړم، مثال ته ښیم. شیپ پروخلو دغسې مې یو شیپ راخوستو. شیپ فیل، شیپ آوټلاین. فیل کلر معنا د شیپ داخلي رنګ، کوم رنګ چې تاسو ورکوئ. صحیح دو؟ شیپ آوټلاین معنا دا شیپ بارډر. بارډر سرحد خو پېژنئ که نه. موږ منځ کې یو عکس ورکوو، دا هم نه دی خوښ، مثلا پکچر وایي دغه عکس. صحیح شو؟ اوس هر څو یو بل شیپ راخولو، یا د فارمیټ ټیپ نه راخولو. ښه یوه بله پوښتنه، موږ چې کله شیپ انزرټ کو نو یو فارمیټ ټیپ ورځي. دلته اوس څو موجود دي؟ دوه. ولې؟ آفرین. یو د عکس سره راغلو، یو د شیپ سره راغلو. صحیح شوه؟ وینې دا د عکس ډیزاین سټایل چې لاک دی، وینې کلب شوي دي، ځکه چې دا په شیپ کې دی نه ده. نو موږ د دې فارمیټ ډراوینګ فارمیټ ټول او دې سره کور لرو. ښه
شپ آوټلاین لري کوم دلته څما شپ ایډیټ ته یو ډیزاین دی ښه دغه ځای کې تور ټکی نشته که نه د دې پاره چې دا ځای کې تور ټکی پیدا شي بلاک پوینټ اډ پوینټ دا به کلیک دا به دغسې ورو بیرته بیا شم شپ ایډیټ ته د یو ځای ګول شو که نه د یو ځای چې دا داسې سیده لوړو ایډیټ پوینټ ته څم یو بل شیپ انسرټ کوم دا داسې روټیټ کوم دا د شیپ آوټلاین لرې کوم د بارډر سرحد ત્યાં لرې شو خو او دا دغسې ایډیټ اوس هر څه هم دې ته یو رنګ ورکوم ګریډینټ ګریډینټ معنا دوه یا څو کلرونه میکس ښه ګریډینټ اوس دغسې لږ کوږ دی دا انتخابوم bring to backward فکرم شو یعنی لکه پلاستر غوندې داسې چې تنه یو عکس بهرنی عکس وي کړای شئ دغه ځای کې مثلا لیکل وکړئ فکرم شو ښه ارڅو یو کسټم سکریبل شیپ ته کسټم سکریبل شیپ دیته ای چې موږ د خپل په خواخه یو شیپ جوړ کړو اصلا موږ چې کله شیپ انسرټ کوو فرض که دا ډیزاین راخلم کلر کوم زیډ خو بیا موږ شیپ ایډیټ کوو دغسې ایډیټ کوای شو خبره پوه شوئ خو که چیرې موږ داسې یو شیپ غواړو چې هغه یې موږ په خواښه وي په رسمۍ وي نو موږ به دا سکریبل انتخابوو صحیح شوه سکریبل تاسو ته واک درکوي چې څه رقم ته شیپ تاسې رسم کوئ په قلم سره فکرم شو دغسې شیپونه ایډیټ کوای شئ خپل زون په خواښه همدغه شیپ بېرته بیا ایډیټ کوای هم شئ ایډیټ شیپ ایډیټ پوینټ صحیح شو ښه ड्रा टेक्स्ट बॉक्स यो टेक्स्ट बॉक्स दे बल शेप दे हो द शेप नाम टेक्स्ट बॉक्स जुड़ीदाय शी مثلا تاسو لیکل ولیکل خو وښه مساوي رینټ دلته خو لیکل نشي چې موږ ډېر کلیک کوه کنه دغه ساحه کې لیکل شي د دې پرې چې دغه ساحه کې لیکل وکړو نو موږ شیپ ترڅو او دلته چیر خولو ټیکسټ باکس راخولو تم چې په مرسته وکړل د ټیکسټ باکس په مرسته اوس د ټیکسټ باکس بارډر چیرته لري کوو فارمیټ شیپ آوټلاین نو آوټلاین لیکل په هغه ځای کې وشول که نه چې نه شول صحیح شوه دې ته ټیکسټ باکس ویلی کېږي دا ټیکسټ باکس هم ایډیټ کېږي چې موږ ایډیټ کوو
خبره پوه شوي دا هم ایډیټ کیږي خو ټیکس باکس او شیپ څه توپیر لري دا خبره زده کړئ کله چې موږ انزرټ نه ټیکس باکس روخلو په اتوماتیک ډول دا کرسر چې دی دا بلینکینګ کی نه په ساحه کې یعنی چې موږ بیا لیکل شروع کو چیرته لیکل شي په ټیکس باکس کې په موضوع پیږئ خو که چیرې موږ یو شیپ روخلو موږ لیکل به دلته نشته صحیح شوه بلینکینګ نه کی مجبور یو چې یا موږ رایټ کلیک وکړو یا ډبل کلیک وکړو رایټ کلیک ایډیټ ټیکس ته صحیح شوه موضوع پوه شوئ نره د ټیکس باکس او د شیپ فارمیټ چې دا یو شان ده ښه بل شیپ سټایل دا ته یو سټایلونه دي د وینې نیمه کالر دی څه وي ټرانسپیرنټ کالر چې ویته وي چې هم رنګ دی او هم څه وي دی په پښتو کې شفاف دی که څه وي دی آفرین چې بلې طرف ته جسم لیدی کېږي دی نه صحیح شوه هم کالر دی او هم ټرانسپیرنټ دی صحیح شوه دا دلته کې باید وکواش او که دا رقم درشي بیا شفاف نه شو که نه موږ په شیف آؤټلاین کې کړای شو چې مور کالر انتخاب کو پکچر انتخاب کو یو عکس او کنټرول سی ګریډینټ انتخاب کو څه معنا ګریډینټ دوه درې رنګونه لکه مثلا دغه ځای کلیک کم رنګ ته انتخابوم تور دا ځای کلیک کم رنګ انتخابوم سور کلیک کم رنګ انتخابوم گرین درې رنګونه میکس شول خو د دې لپاره چې دا ښه میکس شي دغسې تېرېږو دغسې کې یو کلیک کو دا هم سور کلر دغسې تېر شه صحیح شو او دلته ډایرکشن ده او دلته انګل دی زاویه سره کم ده زاویه دا هم لاین ده صحیح شو دلته یو نور جوړ شوي رنګونه موضوع پوه شوئ او دا ټرانسپیرنسي لکه داسې که مې چې ته وښیاله رنګ مېر کوو مثلا شین اوس دا ټرانسپیرنسي لږه کوو فکرم شو برایټنیس موضوع پوه شوئ دلته راشئ بل ټیکسچر دی ټیکسچر په اتوماتیک ډول ورډ ځنه بګراونډونه تیار کړي دي ټیکسچر ورته وایي لکه مثلا دا صحیح شو لکه مثلا دا واټر کالر او یا هم دا یو شی چې په دې کې پوه شو هغه دا چې ګریډینټ ته ورشئ او دلته مور ګریډینټ کلیک کړئ پیټرن دلته پیټرن نشته ښه وینئ سولید کالر شته ګریډینټ شته پکچر خو پیټرن څه معنا لري پیټرن یو ډول شکل دی چې دوه رنګونه سره ګډوي فقط دوه لکه مثلا زه غواړم چې ایمو دغه شیپ دی وي دغه رقم ته د خښتو شکل د خښتو رنګ دی وي مثلا دا د ژیړ وي او منځنی کلر دی وي فرض که تور صحیح شو په موضوع پوه شوئ
دغه ځکه بېلابېل رنګونه دي ویني نه دا تیار جوړ شوي دي خو رنګ ور بدلوای شي خبره پوه شوې ښه بل 3D ډیزاین مثلا موږ وخت شته که نه یو شیپ انسرټ کوو هغې ته عکس ورکوو پکچر ورک اف لاین او ښه شیپ افیکټ ته راشئ دلته دا افیکټونه خوښ کړئ بیا راشئ دلته بول ته دا تیار جوړ شوي افیکټونه دي ښه اوس تاسو غواړئ چې یو بل هم په دې ډیزاین وي کلیک کوئ کنټرول سی کنټرول وي موضوع پوه شوئ بل په شیپ کې ورډ آرټ دي چې دا لاک دي دا موږ په دې ساحه کې یلی وو بل ټیکس ډایریکشن دی کله چې موږ ټیکس ولرو په ورډ کې right click or text direction the vinay text direction alignment text delta या right side बस हमारी